نیازر خان ما ته په لارې وویل چې یاره نن څه نوي شعرونه وایي. نیازر خان نن یو دوه درې نوي شعرونه وایم. چې قسم که بل خپل قسم زانګم قرانګو، قسم که بل خپل قسم زانګم قرانګو، د یار په سر بسرو لمبو ته دانګم قرانګو. قسم که بل خپل قسم زانګم قرانګو، د یار په سر بسرو لمبو ته دانګم قرانګو. یاد چې د یار خوشاله نه کی آشنا نه دی، یاد چې د یار خوشاله نه کی آشنا نه دی، ماته چې یار یاد شي نو زه خاندم قرانګو. یاد چې د یار خوشاله نه کی آشنا نه دی، ماته چې یار یاد شي نو زه خاندم قرانګو. د مینې زمزمې کوم په خپل زنګانه زانګم، د مینې زمزمې کوم په خپل زنګانه زانګم، زانګم او زانګم زه زانګم. د مینې زمزمې کوم په خپل زنګانه زانګم، زانګم او زانګم زه زانګم قرانګو. درې شعرونه نور هم چې مونږ ډاکټر صاحب تاسو ته درې شعرونه چې مونږ دوه د زمانې نه څه جدا شو څه خراب شو، مونږ دوه د زمانې نه څه جدا شو څه خراب شو، مانده وزرې راشو جو څه ستا شو څه خراب شو. مونږ دوه د زمانې نه څه جدا شو څه خراب شو، مانده وزرې راشو جو څه ستا شو څه خراب شو. اومه څیزونه و په لارو کې پراته وو، اومه څیزونه و په لارو کې پراته وو، چا وخوړل چا نه خوړل څه څښا شو څه خراب. اومه څیزونه و په لارو کې پراته وو، چا وخوړل چا نه خوړل څه څښا شو څه خراب شو. ډاکټر صاحب مونږ یو دوه کې حیران نه یو، په دوه درې کې تاویږو. مونږ یو دوه کې حیران نه یو، په دوه درې کې تاویږو. مونږ نیم انکاري شو څه رضا شو څه خراب. یو درې شعرونه نور هم چې کمزورې دې پیدا کړم په ګناه دې زورور کړم. مستین شعرونه د دریو نه ډالۍ چې کمزورې دې پیدا کړم په ګناه دې زورور کړم، خالقه در نظر شم پر اختیار دې زورور کړم. نیازر خان ته وکتل ته وګوره څه سا په ما کې راغله، دا وکتل ته وګوره څه سا په ما کې راغله، ته وخندل ته وخنده خندا دې زورور کړم. تاسو ورې صبر کو خپل خو پوره کړم، تاسو په تاسو وي ته بیا وي تاسو وي ته بیا وي دا سره مې څه ډاله شو خا ودی قربان دي شو وینا دي زورور. اول ځ خپل شعر نه وایم راغی نه پس فرمایشونه پوره کوم صحیح ده کنه، ځکه چې ما هم ډېر انتظار کړی. غزل یو څو شعر نه وایم چې خوشبو هم مقید وا هم رڼا زما په غېږ کې، خوشبو هم مقید و هم رڼا زما په غېږ کې، موسی مارانو ما تکړه همسا زما په غېږ کې. خوشبو هم مقید و هم رڼا زما په غېږ کې، موسی مارانو ما تکړه همسا زما په غېږ کې. او جنت زما په غېږ کې و دنیا زما په غېږ کې، جنت زما په غېږ کې و دنیا زما په غېږ کې. ثانوي ژوند غستې وه بېګا زما په غېږ کې، منه جنت زما په غېږ کې و دنیا زما په غېږ کې. ثانوي ژوند غستې وه بېګا زما په غېږ کې. وجد صاحب د وخت او د نوښت په مرثیو باندې ماتم و، د وخت او د نوښت په مرثیو باندې ماتم و، او تله د میزان و د سبا زما په غېږ کې. د وخت او د نوښت په مرثیو باندې ماتم و، او تله د میزان و د سبا زما په غېږ کې. او تر سیر ډالۍ کوم ډېر خوند یې راکوه مې اورېدل چې دانشه حسنیان مې له فکرونو پیدا کېږي، دانشه حسنیان مې له فکرونو پیدا کېږي، دانش رب کرلې کربلا زما په غېږ، دانشه حسنیان مې له فکرونو پیدا کېږي، دانش رب کرلې کربلا زما په غېږ کې. د غزل یو څو شعرونه هم چې د غره لمنو ته شپونکیو له نغمې مې راوړې. ډاکټر منظور صاحب ته دا شعر ډالۍ کوم چې د غره لمنو ته شپونکیو له نغمې مې راوړې، وطنه واوره د دردونو ترانې مې راوړې. د غره لمنو ته شپونکیو له نغمې مې راوړې، وطنه واوره د دردونو ترانې مې راوړې. طوفان په خپل ځای زول په خپل ځای زه په خپل ځای جناب، طوفان په خپل ځای زول په خپل ځای زه په خپل ځای جناب. ډیوې مې مړې نه کړې په لاسو کې ډیوې مې راوړې،
طوفان په خپل ځای زول په خپل ځای زه په خپل ځای جناب ډیوې مې مړې نه کړې په لاسو کې ډیوې مې راوړې او د قام په ننګ باندې ولاړې مودې مې وشوې د قام په ننګ باندې ولاړې مودې مې وشوې لاسته راوړنه مې هېڅ نشته جنازې مې راوړې د قام په ننګ باندې ولاړې مودې مې وشوې لاسته راوړنه مې هېڅ نشته جنازې مې راوړې هلته مې یاده شوې جو یاد مې شو چې یاده دې کړم هلته مې یاده شوې جو یاد مې شو چې یاده دې کړم ښار ته په خپل کار باندې تللی وم جوړې مې راوړې هلته مې یاده شوې جو یاد مې شو چې یاده دې کړم ښار ته په خپل کار باندې تللی وم جوړې مې راوړې او ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده کنان ته لاړم د ښایسته یوسف جامې مې راوړې ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده کنان ته لاړم د ښایسته یوسف جامې مې راوړې ورته مې وکتل ور وکتل کتل ور کتل ورته مې وکتل ور وکتل کتل ور کتل سترګې مې تږې وږې وړې وې مړې مې راوړې ور وکتل کتل ور کتل سترګې مې تږې وږې وړې وې مړې مې راوړې ورته مې وویل دانشه خفه کېږې به نه ورته مې وویل دانشه خفه کېږې به نه یاره تر دغه مې راوړی شوې بس تر دې مې راوړی رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځله شوه رانه د مینې د اظهار خبره دوه ځله شوه دغه د کار وجو د کار خبره دوه ځله شوه په سپینه ږیره د اوښکو د ډنډونه جوړ شو په سپینه ږیره د اوښکو د ډنډونه جوړ شو دغه سړي ته نن د یار خبره دوه ځله شوه زما نه مخکې د معیار خبره چېرته کېده زما نه مخکې د معیار خبره چېرته کېده زما نه وروسته د معیار خبره دوه ځله شوه د ناظم صاحب ورور د یو غزل غوښتنه کړې ده چې هغه وایم چې قاضي ته ووایه ته دا پېژنې قاضي ته ووایه ته دا پېژنې او د محبت د غل سزا پېژنې خیال هغې به ما ته ویل ما پېژنې هغې به ما ته ویل ما پېژنې ستا یم زه ستا پېژنې او زما تصویر یې چا ته خو ویلی قدیمه زما تصویر یې چا ته خو ویلی یجي نه وي ګوره ته دا پېژنې تصویر یې چا ته خو ویلی یجي نه وي ګوره ته دا پېژنې او د محبت جذبو ته کفر وایي نیازر خان هغه د برکلي ملا پېژنې د محبت جذبو ته کفر وایي هغه د برکلي ملا پېژنې او چې تا ته نه وي او په تا پورې وي دانشه ته هغه خندا پېژنې زمانه مخکې ته وي خو چې ستا نه مخکې څه نو جوړه چې دنیا نه وه دنیا نه مخکې څه پیر صاحب دا ډېر خلک غلط وو که دا لږ خلک غلط دا ډېر خلک غلط وو که دا لږ خلک غلط دی دا اوس چې رڼا راغله دې رڼا نه مخکې څه وجود خو زه صحیح شوه تا د خټې نه را جوړ کو وجود خو زه صحیح شوه تا د خټې نه را جوړ کو دا ساه چې تې را جوړه د دې ساه نه مخکې څه او د دې دور ماشوم یم بو بلا نه یېرېږم د دې دور ماشوم یم بو بلا نه یېرېږم بېبې په دې مې پوه که د بلا نه مخکې څه د دې دور ماشوم یم بو بلا نه یېرېږم بېبې په دې مې پوه که د بلا نه مخکې څه تا هسې زه بدنام کړمه په پوخ ایمان کافر شوم تا هسې زه بدنام کړمه په پوخ ایمان کافر شوم ما دومره قدرې وې د ابتدا نه مخکې څه دا اوس چې پسې ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی دا اوس چې پسې ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی دانش په مذهب کې د ملا نه مخکې څه نظم بله موقع راکړه بس ټیک ده به ووایو نو چې ستا د خپلې خبره د باچا بیا خو ډېره بختوره د باچا زه نیازر خان ویښته به ښه ویښته به ښه اوږده مې وې ګاډي به پنځه مې وې 9 بچي به وې 12 14 سپي به وې هر شی به مې ډیر شي او ځکه چېرته وي شي ویښته به ښه اوږده مې وې ګاډي به پنځه مې وې 9 بچي به وې 12 14 سپي به وې هر شی به مې ډیر شي او ځکه چېرته وي شي هاسټلو کې بدال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزیم به کال په کال نه و هاسټلو کې بدال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزیم به کال په کال نه و هېڅوک به فیل کېدل نه خو هر یو ګریډ به بیسي او ځکه چېرته ویسي هر ایونینګ چکر به و ښه ښکلی موټر به و پروس به مې د چایس و زما غوندې لوفر به و هر ایونینګ چکر به و ښه ښکلی
غوندې موټر به و پرووس به مې د چایس و زما غوندې لوفر به لنچ به په شیراز کې و ډینر به د پیس وي او ځکه چېرته ویس وي اخرې باندې هم چې فیمیل به ټیچران ټول او میل به چپړاسیان فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپړاسیانو ټول ښه سمارټ به هلکانو ټول ایکسپیل به دا شیخانو ټول درمان صاحب هر سړی به ډیسي وی ځکه چېرته ویسي قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که مینت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي ناظمه یا کبله پیمانه وي کوم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله مقرره زه انسان یم څه کمی به راپکي وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله مقرره بس که لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت ناخلي او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت ناخلي او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس د حق کوه جانانه هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی د دین نه بقلار شو د قصې نه بقلار شو ضمانت نه بقلار شو د مینت نه بقلار شو چې په توت شو نو ونه شوه چې په توت شو نو ونه شوه دا زمانه پوره نه شوه دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خاماران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه زه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوي دې بدنامې دنیا پرېښوي بیا د غږ څه زه به غوږ یم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله مه